سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په اړه بېطرفه پاتې نشي. هغه زیاته کړې چې دغه ډله هیڅ ډول بشري قوانینو ته ژمنه نه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د افغانستان په هیڅ ځای کې حتی 2 ورځنی حضور نشي درلودلی. د یاد وزارت ویان طارق آریان ویلي چې په غیر استراتیژیکو سیمو کې د طالبانو موجودیت هیڅکله د هغوی د بریا ښکارندویي نه کوي. طالب مشر ملا برادر ویلي چې بهرنیانو ته د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکوو. هغه نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ډیپلوماټانو او د بهرنیو خیریه مؤسسو کارکوونکو ته به د دوی لخوا هیڅ ډول خطرونه متوجه نه کیږي. ملي امنیت په کونړ کې د یوه پاکستاني په ګډون 10 تنه د تروریستي کړنو په تور نیولې دي. ځایي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 40 کړۍ ماینونه، 1 میل کلاشینکوف او نور مهمات هم نیول شوي دي. افغانستان به تر راتلونکو 2 کلونو پورې د کرونا ضد 10 میلیونه ډوزه واکسین خریداري کړي. د عامه روغتیا وزیر ویلي که خلک روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي انساني ناورین به رامنځته شي.